السلام علیکم. د کندوز رادیو د سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هر کله وایم. نن پنجشنبه د جوزات 20مه چې د 2014 کال د جون د 13 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان انویس د برېښنا او قانون په پروژو کې د پام وړ پرمختګ شوی. د ټولګټو چارو وزیر د خواب هرات پټلۍ او اسلام کلا پروژو د چټک او معیاري بشپړېدو سپارښتنه وکړه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قانونو په برخه کې د $10 میلیونه پانګونې هوکړه لاسلیک شوه. او د تاشکند فورم کې د افغان ټرانس پر اهمیت ټینګار وشو. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان انویس د برېښنا او قانون په پروژو کې د پام وړ پرمختګ شوی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر د افغان انویس خصوصي شرکت له مسولینو سره کتلې دي. اقتصادي معاونت ویلي چې دغه شرکت مسولینو ویلي د شبرغان د اختلوان د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزه او د اختلوان د برېښنا فرعي سټیشن د پراختیايي پروژې چارې وروستي پړاو ته رسیدلې دي او تمه کېږي چې دا پروژه په راتلونکي 4 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د هغوی په وینا د غور ولایت د تولک ولسوالۍ د سرب او جست کان د دویم بلاک د اکتشاف په برخه کې هم د پام وړ پرمختګونه شوي دي او ژمن دي چې پاتې چارې به د افغان او بهرنۍ متخصصانو په همکارۍ په ټاکلي وخت بشپړې کړي. مولا عبدالغني برادر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یاد کان له اکتشاف سره هم مهاله دی د معدني موادو د سلسلې پروسس لپاره د فابریکې جوړولو چارې هم پیل شي او د هغې د اړتیا وړ برېښنا باید هم په موازي ډول برابر شي. د ټولګټو چارو وزیر د خواب هرات پټلۍ او اسلام کلا پروژو د چټک او معیاري بشپړېدو سپارښتنه وکړه. د ټولګټو چارو وزیر مولا محمد عیسی ثانی د جنوب لویدیځ زون تر سفر پر مهال د خواب هرات اوسپنې پټلۍ د روزنګ تمځای او اسلام کلا بندر د پروژو ارزونه کړې ده. نوموړي مسولین او تخنیکی ټیمونو ته لارښوونه کړې چې د پروژې چارې په ټاکلي موده او معیاري ډول بشپړې کړي. د خواب هرات پټلۍ د 4مې قطعې د لومړي پاس 340 کیلومتره برخه 90% بشپړه شوې او پاتې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د ټولګټو وزیر د روزنګ اوسپنې پټلۍ د خدماتو د ښه والي او د انتقالاتو د کچې د لوړولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قانون په برخه کې د $10 میلیونه پانګونې هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د قانون په برخه کې د $10 میلیونه پانګونې هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان د اعتماد اخوندزاده شرکتونو ډلې او د ازبکستان دولتي شرکت ترمنځ د قانون په سکتور کې د ستراتیژیکو همکارۍ یو مهم هوکړلیک لاسلیک شوی دی. دغه هوکړلیک له مخې به دواړه لوري د جیولوجیکي سروې ترسره کولو، د قانون اکتشاف او استخراج، د منرالونو د پروسس او تصفیې کارخونو جوړول، د معیاري لابراتوارونو رامنځته کول، د افغان کادرونو روزنه او د اړینو زیربناو پراختیا برخو کې ګډ کار کوي. په دغه تړون کې همدارنګه د شاوخوا $10 میلیونه پانګونې پلان هم شامل دی چې موخه یې د افغانستان د قانون د سکتور پیاوړتیا او عصري کول بلل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د تاشکند فورم کې د افغان ټرانس پر اهمیت ټینګار وشو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د تاشکند د پانګونې په 5م نړیوال فورم کې ویلي چې هیواد د افغان ټرانس پروژې په عملي کولو کې فعاله ونډه لري. نوموړي زیاته کړې چې دا پروژه د جنوبي او مرکزي اسیا د بندري لارې د مستقیم اتصال لپاره مهمه ده او کولی شي سیمه ییزې ترانزیټي همغږي لا پیاوړې کړي. افغان ټرانس یوه ستره سیمه ییزه ترانزیټي پروژه ده چې د مرکزي اسیا هیوادونه د افغانستان لارې له پاکستان سره نښلوي او د سوداګرۍ او ترانزیټ لپاره نوې لارې پرانیزي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مال.